دا موبایلو کې کتنه عام رونه دیم پوه شي په دې باندې په دې کې دوه قسمه شیان کتل کېږي په عمومي توګه باندې چې دا خلک ګوري یو د لهو لعب شیان وي چې دا ګیمونه لوبې دغه شیان ورته ویل کېږي دغه حرام دي د دغه وجه نه چې د تا د قیمتي عمر ضایع کوي کل ما الهاک عن ذکر الله فهو حرام هر هغه شی چې تا د خدای د ذکر نه غافله کوي هغه حرام ده نبی علیہ السلام من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د اسلام زینت و ښایست هلته راځي چې غیر مقصودي شیان پرېږدي دا کرکټونه دا فوټبالونه دا میچونه کتل یا نور ګیمونه کول په دغه کې څه مقصد دنیوي یا اخروي شی شته د ایمان زینت به څنګه پیدا شي حسن به په اسلام کې څنګه پیدا شي ټول وخت مې هغو ته ورکړی او دوم قسم هغه دي چې ناروا شیان کې ګورې ناروا که لغړ فلمونه تصویرونه په حشیب کې ګورې یو طرف ته وخت ضایع شو دا حرام ده بل طرف ته سترګې په ګناه لګیا شوې نبی علیہ السلام نه وی چې العینان تزنیان سترګې مزنا کوي او مخامخ ښځې ته کتل او د ښځې عکس ته کتل فرق لري که نه لري چا کې چې لږ غیرت وي لږ حیا وي چې پردۍ سترګې ښځې ته سترګې پورته کړي او ښځه هم ورته وګوري دی دستي وشرمېږي سترګې ټیټې کړي چې معمولي غیرت وي په چا کې چې پردۍ ښځې ته سترګې پورته کړې هغه ښځه چې ور وګوري دی وشرمېږي سترګې ټیټې کړي د عکس نه څوک شرمېږي یو وارې چې د عکس شیانو ته پام شوه بیا که په ګنټو ګنټو ورته ګوري م حیا نشته پکې سترګې په زنا د تصویرو باندې لګیا کړې او که داسې سروزونه دي پکې هغه اوري وخت ضایع شو غوږونه په چا باندې په ګناه باندې لګیا کړه کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته دغه حدیث مبارک اوږده فلسفه ده اخري ځای چې د هر چا نه د خپل ماتحت پوښتنه کېږي ځوان چې نه واده لري نه اولاد لري نه په حکومت کې وظیفه لري نه مدرس د درسګاه وي چې هیڅ مسؤلیت نور نه وي د د خپلو اندامو پوښتنه تر کېږي دا سترګې الله موږ ته راکړي دا غوږونه الله موږ ته راکړي دا ژبه الله موږ ته راکړي دا غاښونه یې راکړي دا لاسونه اندامونه یې راکړي دا د موږ سره امانت دي د دغو ټولو د موږ نه پوښتنه کېږي قرآن نه وایي چې معمولي د سترګې غلطي استعمال کړي الله علم در باندې لري خدای پاک نه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای د ما حبیبه مؤمنانو ته وایي سترګې د ټیټې ساتي پردیو ښځو ته دې نه ګوري قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مسلمانو ښځو ته ووایه چې دوی د سترګې ټیټې کړي پردیو خلکو ته دې نه ګوري خو د کتلو نه الله منع کړی ولې دا غلط استعمال دا یو امانت کې خیانت ده دا موږ سره اندامونه ټول امانت دي څوک چې غوږونه ناروا ته ږدي ناروا په اوري پردیو خبرو ته غوږونه ږدي په ورځ د قیامت به په اور ویلې شوي مس د ده په غوږو کې تویېږي دغه سترګې به د اور په سلایي باندې ورړندې کېږي ورتورېږي به موږ نه د دغه ټولو اندامو پوښتنه کېږي سترګې غلط استعمال غوږونه غلط استعمال ژبه خو نه راخلاصه ده نه خالق پرېږدي نه مخلوق پرېږدي په هر چا کې غږېږي نه نبي پرېږدي نه ولی پرېږدي نه صحابي پرېږدي نه مړ پرېږدي نه ژوندی پرېږدي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه اول د لسان خبره ذکر کړې وروسته بیا ویدیه ذکر کړي